ښکلي د کابل که د میرلي دي واړه مې په سر سترګو منلي دي نور به درته څه امین وزیر وایم ښکلي خو بس ښکلي دي چې ښکلي دي. سلامینه په دغه امید یې چې ټولو ریغ جوړو خوشحال وستی. کتین کې یو ځل بیا د وزیرستان غږ نه د ادبي خپرونې روښانه ستوري سره د تاسو په درنه خدمت څخه حاضر شوی یم. دا وخت کتین کې میشو د شمالي وزیرستان میرانشاه او د چشمه په مقام باندې نوسی. دا وخت د مو سره یو تکړه شاعر شیرداد صاحب نوستی نو په ټول مخشه لاند تروب چې د تاسو مخامخ وکړو نو مایک زو شیرداد وزیر ته نه ډیره مننه امین صاحب چې تاسو میشته د قیمتي واخر وبخښم. مو خپل نوم دی شیرداد خان او قلمي نوم مې چې دی شیرداد وزیر دی دغه استعمالوم. او زه خپل تعلق د شخوادي بورخیل سره لرم په خاټه باندې وزیر یم او لکه زه خپل پیدا شوی د میرانشاه سره نږدې بونډې کلیو ته چې زه په هغه شه پیدا شوی یم او اوس نن سبا د میرانشاه چشمه ځای استوګنه کوم. او څومره وخت چې ته شعر و شاعري کوې؟ یاره شاعري خو مو د 1999 نه لکه اکثر شعر و شاعري ته مې خیال دی لکه هغې نه مې شعري کړې ده. یو برغه د کتاب نه دی چاپ شوی؟ نه کتاب مې نه دی چاپ شوی خو اوس مې خیال دی چې یو کتاب څه حالې سره دې روانې کړي دي څه کاروبار روزګار؟ خو دلته چې څومره لکه ډېرې ټولنې دي. اول زه وحدت پښتو ادبي ټولنه چې وه په هغه کښې وم په هغه کښې مې ډېر وخت تېر کړم. بیا هغې نه څه په وجه باندې هغه موته شوه وحدت ټولنه په دوې ځایه تقسیم شوه. یوه وزیرستان ادبي ټولنه شوه یوه وحدت وه. وزیرستان ادبي ټولنه کښې وم بیا د هغې نه بعده چې کله دغه میش کډول شوي د ضرب عذب د عمله لوړلي کیزې هغه ته کلی مو پرېښ. بیا چې هغه نه میژ روغلي بیا هغه نه چې بیا کله روغلي خپل وطن ته وطن ریغ شمنې بیا هغه نه بعده د میش چې کوم د وزیرستان ملګري وي وزیرستان پښتو ادبي ټولنې هغه هیڅ هم غونډ لکه په خپل ځای باندې نه دي. او په دغه دې چې یوه رڼا پښتو ادبي ټولنه وه چې هغه ښه پروګرامونه کړل منې غونډې وکړې بیا هیڅ په هیڅ زه د هغه د رڼا پښتو ادبي ټولنې سره لکه غړی یې شوه لکه هغې سره مې رکنیات وخست. آخرینه پوښتنه بال باچ او قبیله لرې او څه کاروبار کې؟ بلکل لکه الحمدلله لکه دوه مې بچون دي یو مې بچی دی یو مې بچی دو. او خپل کاروبار زه دغه درځیتی به ورته وایي کپړې ګنډم. هغه یوه ټپه شوې ته وایي چې بچیه وایه سبق وایه زه به پردۍ جامې ګنډم تا به ستمه او دا کاروبار کوم. شیرداد وزیر صاحب که کیسې یا جامې مجلسي نه ډېر وکړي کتین کې وستړي شي بسم الله پرې وکړه چې د خپلې خوښې کلام وي بلکل څومره پرې تو زړه غواړي بلکل چې هغه کتین کې ته پیش کړي. بلکل اول یوه کې تای ته ووایم چې اوس خو مې پام شو ورته څه نسم اوس خو مې پام شو ورته څه نسم نه پوهېږم دومره په ځان پوه شومه او خود به مې په زړه وي تورې وینې ډنډ خود به مې په زړه وي تورې وینې ډنډ ټول عمر غمونو کې رالوی شومه. او شعر دی چې تا چې زما نن پاملرنه وکړه تا چې زما نن پاملرنه وکړه ما درنه یو جهان مننه وکړه. او شعر دی چې د مننه تا چې زما نن پاملرنه وکړه ما درنه یو جهان مننه وکړه. او شعر دی چې د عشق منزل ته رسیدل مشکل دی د عشق منزل ته رسیدل مشکل دی که د سر پکې ساتنه وکړه. او شعر دی چې پر هر د پاسه مې پر هر دی زړګی پر هر د پاسه مې پر هر دی زړګی په تار د زلفو یې ګنډنه وکړه. او شعر دی چې توبه ویستی نشم د عشقه زنې توبه ویستی نشم د عشقه زنې که یې واحظ هر څو غندنه وکړه. او شعر دی چې آها زما د سر قاتل ثابت شو آها زما د سر قاتل ثابت شو چې مې هر ځای د چا ستاینه وکړه. او شعر دی چې ډېرې یې ماتې کړې سبا سبا کې ډېرې یې ماتې کړې سبا سبا کې بیا یې سبا راسره ژمنه وکړه. او مقطع دو چې د شیرداد اوښکو ته حیران یې سله د شیرداد اوښکو ته حیران یې سله له خپلو سترګو لږ پوښتنه وکړه. شیرداد صاحب ډېر داسې ستړی ستړی معلومېږي څه درد داسې حادثه خو په ژوند کې نه ده سره پیښه شوې؟ یاره نه داسې یاره د یوه د ضرب عذب نه علاوه زه وایم چې نه وي داسې ضرب عذب حالت یې څه شو؟ هم په باندې شه تېره کړل بلکل ډومې لاله کا شی بلکل ارشاد داسې بل کلام
شابل شعر دی چې تا چې راپورته کړې مړې سترګې د نرګس په شانې تا چې راپورته کړې مړې سترګې د نرګس په شانې له خپله ځانه مې ور واخیست د کوکنس په شانې او تکه هر څوره تکاته کړې د نفرت په نظر تکه هر څوره تکاته کړې د نفرت په نظر دا زه ګڼم واړه د مینې او د ترس په شانې او شعر دی چې خود به مې زړه لکه مرغه پکې بند وخت تېروي خود به مې زړه لکه مرغه پکې بند وخت تېروي ته چې لرې زلفې د لومې د کپس په شانې او چې نوم د کفر ورکوي او مینه جرم ګڼي چې نوم د کفر ورکوي او مینه جرم ګڼي ځي به دوزخ ته هغه څوک د هغه کس په شانې او د وطن پیغلو مو خپل رسم و رواج هېر کړی د وطن پیغلو مو خپل رسم او رواج هېر کړی کوي خویونه د یورپ او د پیرس په شانې مننه د وطن پیغلو مو خپل رسم او رواج هېر کړی کوي خویونه د یورپ او د پیرس په شانې او ستا بېلتنه راڅخه وړی دی خوب نه ردرومي ستا بېلتنه راڅخه وړی دی خوب نه ردرومي کوم کری شپه پر یادونه د جرس په شانې او مقطع دو چې گرداب ته راغلم د عشق یو بل خټکرې خورمه گرداب ته راغلم د عشق یو بل خټکرې خورمه ګرځم را ګرځمه شیرداد پکې د خس په شانې ډېر ښه شیرداد صاحب ډېر خوندور او ډېره خوندوره شاعري یو آخرینی کلام پیش کې به د تو په پیغام سره اجازه غواړي بالکل بالکل مهرباني ودي صحیح شوله یو بل داسې غوندې موت ګوټل غزل دی چې د دنیا په وړو چارو کې ماهر یم د دنیا په وړو چارو کې ماهر یم خو د حسن له ادراک څخه قاصر یم د دنیا په وړو چارو کې ماهر یم خو د حسن له ادراک څخه قاصر یم او جوړوم د مدام ښکلي تصویرونه جوړوم د مدام ښکلي تصویرونه ستا د حسن د خیالونو مساور یم او شعر دی چې دا خو ستا د پاکې مینې برکت دی دا خو ستا د پاکې مینې برکت دی چې په زړه د آینې غوندې طاهر یم او په باطن مې داسې مه ګڼه په خیال کې په باطن مې داسې مه ګڼه په خیال کې لکه څنګه په صورت سره ظاهر یم او شعر دی چې ته مې دین ته مې ایمان ته مې مذهب یې ته مې دین ته مې ایمان ته مې مذهب یې که د تا نه مې لاس واخیستو کافر یم مننه ته مې دین ته مې ایمان ته مې مذهب یې که د تا نه مې لاس واخیستو کافر یم او په غزلو کې زما ځکه ښکلاوي په غزلو کې زما ځکه ښکلاوي متاثر چې د امضا او د خاطر یم او مقطع دو چې ستا د حسن ستایل عقل هنر غواړي ستا د حسن ستایل عقل هنر غواړي زه شیرداد خو یو ادنا غوندې شاعر یم مننه ډېره مننه شیرداد صاحب ډېر خوندور کلامینه امید ده چې د کاتین کې خوښوي وي په آخري شو د کوم ته لنډ پیغام څه کوم ته خو مې دا پیغام دی چې لکه مینه محبت هر ځای چې مینه خوره کو که نه لکه د هغه نه څه نه جوړېږي که نه د بوه صدیقینې نه او په دا شوې سوسې شیرین ادي سره د مینې په سره چې مینه پکار ده محبت پکار دی مینه پکار ده محبت پکار دی د نفرتونو نه نفرت پکار دی او چې تا په ما وژني ما وژني پتا چې تا په ما وژني ما وژني پتا نوره د دې نه بغاوت پکار دی او صبح ناز د بابا جان سوري ته صبح ناز د بابا جان سوري ته څه نه څه خپل وکړه همت پکار دی کتین کې د شیرداد وزیر صاحب خوندور شعرینه امید ده چې تاسو خوان ځای نه وخوستی وي په خیري شی د مینې په پیغام باندې د تاسو نه د اجازه وغوښتله او زه هم د مینې په پیغام سره د شعر په ژبه د تاسو نه اجازات وغواړو چې ښکلي د کابل که د میرلي دي واړه مې په سر سترګو منلي دي ښکلي د کابل که د میرلي دي واړه مې په سر سترګو منلي دي نور به درته څه امین وزیر وایم ښکلي خو بس ښکلي دي چې ښکلي دي نو مننه ډېره مننه